اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې څوک په دې حال کې مړ شي د لا اله الا الله محمد رسول الله په پوخ زړه شهادت ورکوي ضرور به جنت کې داخلیږي. بل حدیث کې دی چې ضرور به د هغه الله تعالی بخښنه کوي. فائدہ: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث کې دا هم نقل شوی دی چې زیراوی او وروي او نورو ته هم زیراوی او وروي چې څوک په رښتیني زړه د لا اله الا الله اقرار وکړي هغه به جنت کې داخلیږي. د الله جل شانه په نزدې اخلاص قدر دی او اخلاص سره لږ عمل هم ډیر زیات اجر ثواب لري. دنیا ته خو دینه د پاره د خلکو خوشحالولو د پاره څه کار وکړی شي هغه خو دغه په دربار کې بیکاره دی بلکه کوونکي د پاره د بل دادی او په اخلاص سره لږ غوندې عمل هم ډیر څرنګه راوړي. په دې وجه په اخلاص چا څوک کلمه شهادت ووایي د هغه به ضرور بخښنه کیږي هغه به ضرور جنت کې داخلیږي. په دې کې هیڅ قسمه شک نشته.